فیاضه نن خو خوشحاله یې دا نوکري دې وشوه بیخي دې ځان ناغرضه کړی دی خوښه یې نه ده دې ټولو ملګرو له چې پروګرام وکړي اوس یې خوند وکړو ظالمه لا تنخوا میاشتې ده خوله خو نو وکړ شومه او ته پته ده د تنخوا پسې به چې کوم دی نو زما د املا ماته شي ښه او زه یم یو رایه نه راکومه خیر زما غریبت هم ګوري که نه دا پروګرام راباندې ستاسو کم ډن دی که نه خپل کې پیسې راغونډې کړي که نه خیر دی دا خبره یې نسي وکړه دا ټول یاران راټول شوي وو یو دوه زره به راجمع کړو که نه د روټۍ پروګرام به وکړو هی فقیر دی احمدشاه دغسې خو زه غواړم که نه حسنه ای خو پروګرام کوي نو ته اوس د خدای دپاره ووایه چې زه اوس دا غوښې او وریجې دا زه خوړی شم زما خو هماغه د معدې مسله ده نوړی هم نشم خوړی ته په خدای یقین وکړه چې ښځې راله فیرني پخ کړې ده اوس به راپورې دوی خاندي ته بچتونه کې بچتونه نه کوم پیسې را سره شته خو خوړی نه شم د معدې مسله ده دی اوس څوک پیي مړه غمجبي یو خو ستا د معدې مسله او یو د کشمیر مسله دا د الله خلقي دا نه خلقي مړه غمجبي ته خو بیماري ته ورځه کور ته او زه دی له پیسې ورکوم اسانه روټۍ راشه د پیسې د دوه زره ما نام واله یار په دې چې مونږ یا ښې روټیګانې ونخورو دا موږ څه له ساتلي دي پیسه څه شی دی دا 2000 زما نوم واله ما چې ښه پروګرام وکړو اسانه روټۍ الله مو تاسو خوشحاله کړي چې زه خو د دې غمجبۍ نه خلاص کړم ته خو په 2000 نه ته خو په 15000 هم نه مړېږي یاره زما طرف نه پکې دا 100 روپۍ وال زه پکې سه معاف شوم یاره زه خو رکشه چلوم بس ما نه وکړي دا 100 روپۍ والې زه غریب یم لطیفه راځه پیسې م راغونډې کړي په دې به غوښه او چکن وریجې سره وړو او ته به یې کور ته یوسې او په ښځې به یې پاخه کړي صحیح ده که نه ګوتې به ورسره وخورې ګوتې راځئ چې ځو زی ورشي الله مل شه مونږ خو نشو خوړی مونږ به څه پیسې ورکړو چې خوړی نه شي معده دې بي خرابه ده نو ته به څه پیسې ورکړې ته دې وکړئ پروګرام وکړئ دی اسانه هر څه مې داسې پاخه که که نه چې سم بس مزېدار دي مړېږي به پې نه خو ګوره پام کوه هغه غمجبانس ګوره څه ونه خوري پیسې ګوره 1 روپۍ نه ورکړې جګړې پې مه کوئ که نه مه کوئ مه کوئ جګړې خو زه راته چوم که نه په انصاف سره چوم تاسو به جګړې نه کوئ دا دې خوا که دې خوا که دا دې خوا که ماچو ګوتې ماچو مکو اوسه زه ته په انصاف چوم تاسو بې انصافه یې داسې ورته کېږي په ټولې کول لګو ګورې کا ګوره غوښه خو نرمه ده ځه غر کې کو هغه یوه تیکه وال جوړ تا وواله ای غمجبي تا چې وي زه نشم خوړی ړومبۍ تیکه دې خولې ته واچوله او ژوندی دې تېره که نه نه مړه یو تیکه او 2 تیکې څه سپیتوب خبرې کې نرمه تیکه ده نرمه غوښه خو ماله ښه ده وغمجبي روپیا دې یوه نه ده ورکړې او غوښې خپله کړې ماله صرف الو راکړې دا څنګه معده ده غوښه خو لوړ تېري دا معدې لپاره کار نه کوي څه دماغ رانه مه خرابوه لطیفه کو یو ټنګ به درنه وباسم چلو دا مړی خو ته ګندت وکړه ته بیا بیا اسانه دا چې څه شوه تېرې شوې ورځې د خندا اوس به جړېږمه راشه مړه ورځ شو تېره اتله ګانې شوې کې تېرې شولې ورځې د خندا اوس به جړېږي پڅه
تیری سمو جوړوه مونږ نه ټول سره پیسې زموږ نه 2000 لاړې دا کوم کار دی یار دا څنګه پروګرام و والله که بیا ما ته پروګرام راو ما وایي تاسو بس یو پروګرام بم شي مفت عقل د دې خلک پکې راځي او ډکېږي او تشېږي هر څه مونږ راخله حسنه دې د مېرې زناور ته دې خیال دی دا خو واقعي د مېرې کار نه کوي یار یا والله گزاره مې ونه شوه نوره روټۍ به کور کې وخورم نوره هم کور کې او کوګه ودرېږه لږ زه دننه لاړم ورکه کوګه چرته ځې ولې نه چرته دا ځې پیسې چرته مونږ وي چې تا پې به داسې حملې وکړي نو ما څه وخوړو څه وخوړل